بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات. انګلیسي زده کړه په پښتو کې. موږ په دغه سیریز کې د انګلیسي ژبې د زده کړې پروګرام شروع کړی دی. په دې کې موږ موضوع شروع کړې وه چې څنګه کولی شو چې د پښتو لیکل او ویل په انګلیسي ژبه زده کړو. څلورم درس دی. یو شمېر توري موږ واضح کړي چې دغه توري په پښتو ژبه کې کوم آوازونه ورکوي او د کوم آواز لپاره کارول کیږي. نن ورځ موږ د او توري ته رسیدلی یو. دغه توری په پښتو ژبه کې 3 اوازه ورکوي. کله چې پښتو کلمې موږ انګلیسي ته اړوو نو د 3 اوازو لپاره د او توری دا کارول کیږي. لومړی الف پیش. کله چې په الف باندې پیښ تلفظ کیږي په پښتو ژبه کې، کله چې دا بیا موږ انګلیسي ته اړوو نو د هغې لپاره موږ او توری دا کاروو. ورپسې غین پیش. کله چې په پښتو ژبه کې په غین باندې پیښ تلفظ کیږي نو په دغه وخت کې موږ بیا کله چې د پښتو کلمه په انګلیسي ژبه لیکو نو د دې لپاره موږ د او توری کاروو. همداشان هغه واو چې په پښتو ژبه کې د و په شانتي د و عدد په شانتي تلفظ کیږي، د هغې لپاره هم موږ د او توری دا کاروو. لومړی الف پیش لپاره موږ مثال لیکلی دی اسامه. تاسو وګورئ کله چې د اسامه کلمه په پښتو ژبه کې موږ ولیکو نو په الف باندې یو پیش تلفظ کیږي، نو د همدې لپاره موږ د الف پیش لپاره موږ د او توری لیکو په انګلیسي ژبه کې. کله چې پښتو کلمه په انګلیسي باندې لیکو. ورپسې غین پیش دی. غین پیش کله لپاره موږ مثال لیکلی، کله چې پښتو ژبه کې یو کلمه هغې کې غین توری راغلی وي او په هغې باندې پیش تلفظ کیږي نو د هغې لپاره موږ د او توری لیکو په انګلیسي ژبه کې. د دې لپاره موږ مثال لیکلی عبید. عبید که تاسو په پښتو ژبه کې موږ کله عبید لیکو غین بی یی دال عبید، نو دلته په غین باندې یو پیش تلفظ کیږي، د دې لپاره موږ د او توری لیکلی. همداشان هغه واو چې هغه د پښتو ژبه کې کله واو راغلی په یو کلمه کې او د و په شانتي تلفظ کیږي، د دې لپاره هم موږ او توری لیکو. مثلا لومړی مثال لکه نور او دوهم مثال موږ لور لیکلی، نور او لور. نو په دې دواړو کلمو کې د واو توری دا د و په شانتي تلفظ کیږي، نو د دې په خاطر موږ او لیکلی دی. د او توری پسې د پی توری دی. دا یو ساده توری دی، یوازې د پی په پښتو ژبه کې د پی په ځای موږ په انګلیسي کې پی لیکو، پی توری. د دې لپاره موږ مثالونه لیکلي پښتو یا پارک. همداشان د کیو توری دغه د قاب دپاره کارول کیږي. کله چې پښتو قاب توری موږ انګلیسي ته اړوو نو د هغې لپاره موږ کیو دا لیکو، لکه قهار، قدیر. دغه دوه کلمې موږ لیکلي دي. دې پسې د آر توری دی او دغه توری د ری او ړي اوازونه ورکوي. د ری لپاره مثال مثلا رحمان. د رحمان په کلمه کې چې دی کله ری موږ انګلیسي ته تبدیلوو نو د دې لپاره به موږ آر لیکو. همدارنګه د ړي لپاره موږ مثال لیکلی ړوند. د ړوند په کلمه کې د ړي په ځای چې کله موږ د انګلیسي ته اړوو نو د ړي پر ځای به آر لیکو. ایس توری. دغه توری په پښتو ژبه کې چې کله سین، سوات او سی موږ انګلیسي ته اړوو نو د دې لپاره موږ ایس توری کاروو. د سین لپاره مثال ساجد. ساجد په کلمه کې د سین پر ځای موږ ایس لیکلی. د سواد لپاره مثال سمد. د سمد په کلمه کې د سواد پر ځای موږ ایس لیکلی دی. او ورپسې اخري کلمه چې کومه ده هغه د ثواب کلمه ده. د ثواب په کلمه کې بیا موږ د ایس پر ځای د سی پر ځای ایس لیکلی. او دې پسې توری چې راځي هغه د ټي توری دی او دا توری د تی، توی او ټي اوازونه ورکوي. په کله چې پښتو ژبه کې موږ تی، توی او یا ټي انګلیسي ته تبدیلوو نو د دې پر ځای به موږ د ټي توری لیکو. د تی لپاره مثال لکه تواب، د توی لپاره مثال لکه طارق،
او د ټې لپاره مثال لکه ټال. ډېره مننه. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا ښه وختونه.